ملګرو تاسو د شپږیزې لیګ د کرکټ سیالۍ ولیدلې چې واقعا په زړه پورې وي او د کرکټ بورډ هڅې د ستایلو وړ دي. د ملي ټلویزیون نه مننه چې په ژوندۍ بڼه یې هیوادوالو ته نشرولې. یوه لویه ستونزه دا وه چې معیاري میدان وجود نه لري. ملګرو راځئ چې د فاینل په هکله معلومات وګورئ چې څوک به سره لوبه، هوا او په کوم وخت ترسره کیږي. ښاماران او اتلان به د شپږیزې پایلوبه کې سره مخ شي. د شپږیزې لیګ په دویمه کوالیفایر لوبه کې بند امیر ښامارانو او کابل بازانو د شپږیزې تر ټولو خوندوره لوبه ترسره او په وروستۍ کې بند امیر ښامارانو په 3 منډو بریا خپله کړه چې اوس به سبا په پایلوبه کې له میساینک اتلانو سره مخ کیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ په دویمه کوالیفایر لوبه کې د بند امیر ښامارانو او کابل بازانو لوبډلې مخامخ شوې. په پیل کې د لوبې پچه د بند امیر ښامارانو لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د بند امیر ښامارانو له لوري عمران جنت او جاوید احمدي د 186 منډو په زړه پورې ملګرتیا وکړه چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تاریخ کې ستره ملګرتیا ده. همداراز بند امیر ښامارانو په ټاکلو 20 اورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 225 منډې وکړې چې د یوې لوبډلې له لوري د شپږیزې لیګ د تاریخ تر ټولو زیاتې منډې دي. د دوی له ډلې عمران جنت 115 ناسوځېدلې او جاوید احمدي 72 منډې وکړې. همداراز عمران جنت د شپږیزې لیګ د تاریخ 4م او د روان شپږیزه لیګ 3م توپ وهونکی شو چې سلیزه یې ووهله. د کابل بازانو له لوري بیا یوسف زازی او کریم جانت یو ویکټ ترلاسه کړه. د 226 منډو د ستر هدف په تعقیب کې د کابل بازانو هم په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه، خو په 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 222 منډې وکړې او په 3 منډو یې لوبه وبایلله. د دوی له لوري یونس احمدزی 53، کریم جنت 51 او سمیع الله شینواری 40 منډې وکړې. د بند امیر ښامارانو له لوري نجات مسعود 3، باطن شاه 2 او فرید احمد 1 لوبغاړی وسوځاوه. د لوبې غوره لوبغاړی جایزه عمران جنت ترلاسه کړه چې د 115 منډو ناسوځېدلې توپوهنه یې ترسره کړې وه. د نننۍ لوبې په بریا سره د بند امیر ښامارانو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړه چې سبا د اکتوبر په 18مه نیټه به تر غرمې وړاندې په 11 بجې د میساینک اتلانو لوبډلې سره په پایلوبه کې مخامخ شي. د یادولو ده چې په لومړۍ کوالیفایر لوبه کې میساینک اتلانو پرون سهار د بند امیر ښامارانو ته ماتې ورکړې وه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړې وه. ملګرو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ چې لوبه څنګه وشولې او تاسو ترې څومره راضي وئ او څوک نږدې ورغلي وه لوبغالي ته او لوبې له نږدې ننداره کولې. مننه.